قاري صاحب مبارکه پوښتنه دا ده زمونږ د بچ خاله ده نو هغه اثر ونیو زیاتره وخت به چې به کوو اثر ونیو نو څه موده مخکې کېږي داسې که ملا ته ورغلی ملا ورته ملا تړلې وه که څه کړي وو ورته ملا یې تړلې وه نو اوس هماغه رئیس نه دی هېڅ شی نه دی زده دا مو دعا کوي دغسې وځي چې دا دعا کوم زما په خپل اختیار کې نه ده چې زه چی وایم چی نه وایم نو هېڅ زه نه پوهېږم چې دا مات شی ورته نوشته کړو چې یې نوشته نه کړو بیا خدای پاک هغه ورته شفا کوي وایي والله که دې زړه سره پوهېدلی یم لرو دا سوال دی واري بیا تکرار قاري صاحب محترم زموږ اواز لري که لایف خراب ده نه اواز یې ستا دی ده په خبره زه پوه نه شوم ولې قاري صاحب تاسو څوک ده قاري صاحب مبارکه پوښتنه داسې وه چې زه هغه زما بچ خاله ده خاله زوی هغه داسې و چې حسر ډېر نیو حسر به ونیو چپه به یې کو نو په څو نفرو به یې کلکړ او نه هېڅ یې نه پوشي کوو داسې څه وخت ډېر وخت دوامداره شو نو د هغه نه بعد داسې شو چې هغه که ملا ته ورغلی ملا ورته ملا تړلې ده ملا ورته ویلي چې ته ځان سیله کړه نو ستا دمه دعا کېږي لګېږي هغه ځان سیله کړی نه ده او تقریبا دغه نږدې وخت کې داسې کوي چې هر یو ورته راشي دا مو دعا ورکړي او دا مو دعا چې کوي زه خپل په اختیار کې تنې نه یم زه چې وایم چې شی نه وایم نو خدای پاک هغه ورته شفا کوي والله که دې زړه سره په دې خو زه نه پوهېږم دا په دې مسله دې ما سر نه خلاصېږي په دې مسله زه نه پوهېږم چې د تاسو هدف څه شی ده یو څوک تللی دی تاسې بچی خاله تللی ده ملا ورته تړلې ده دا اثر ونیو پیریانو نیو نو دا به ډیر زارو بیا په ډیرو کسانو دا هلک رانیو بیا که ملا ته تللی وه هغه ورته ملا تړلې وه والله که خبرې څه عجیبه عجیبه خبرې کولې زه الله دې موږ سره داسې خبرې کوي داسې خبرې پیرۍ چې څوک اړوي دا خو حق ده پیرۍ رانیول دا خو حق ده په حدیثو کې ثابت ده له نبي علیه الصلاة والسلام لیکن که د ده اوس هدف دا وي چې علاج ده د سحر یو قرآني علاج ما ښودلی ده المؤمن دارالحفاظ یوټیوب پاڼې ته لاړ شئ الحمدلله د سحر د جادو د پیري چې بد نظر وي هره بلا وي د الله دپاره مې هغه دم درته ښودلی ده قرآني علاج ده ورځې عمل ورباندې وکړه په زرګونو خلقو ته الله جل وعلا ورسره صحت ورکړی په زرګونو بیرته موږ ته ټلیفونان زه یې پیژنم هم ولاکه خو میسیج بې راته وکړل خدای دې تا ته اجر درکړي ښه نو په دې تعویذونو پسې مه ګرځېږئ ښه په دې کوډګرو جادوګرو ساحرانو پسې مه ګرځېږئ یا الله قرآن ته راواپس وي یا الله پیغمبر ولې درته وایي چې تاسې سهار له لمانځه او ماښام له لمانځه نه وروسته قل هو الله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 ځلې وایاست بیا به سحر او جادو تاثیر در باندې نه کوي موږ د پیغمبر علیه السلام لارښوونه پرېښې ده موږ د دغسې شیطاني او دجالي او کوډګرو پسې روان یو او د هغو په خبرو باندې عمل کوو نو که د دغه ورور مطلب دا وي چې الله صحت ورکړي دغه سړي ته لاړ دي چې د المؤمن دارالحفاظ یوټیوب پاڼه کې د هغه قرآني علاج بعضې آیاتونه دي هغه راواخلي خپله ځانونه مو ورباندې دموي په کور کې مو څوک وي هغه مو ورباندې دموي هر څوک چې وي ان شاء الله بفضل الله وکرمه الله جل وعلا به ورسره صحت درکړي الله جل وعلا به مو له تکلیف خلاص بېشک مرجان راغلی جزاک الله الله د اجمل ورور ته وخت ورکړه بیا به عمر افغان ته وخت ورکړو زه خپل مایک بندوم عمر جان اجمل صاحب مهرباني مایک مو خلاص کړي السلام علیکم وعلیکم السلام قاری صاحب ما پوښتنه ولته په لاندو کې باید شکو کوم چې خلکو وخت ونه نیسو دلته د ماښام مونځ کوي دلته څه زه اوس د ماښام مونځ کوي بیا هغه د ماښام مونځ پسې د شپې د ماخستان جمع درېږي د ماخستان مونځ هم کوي تقریبا 9:40 دقیقې دلته 9:40 دقیقې د ماښام مونځ کېږي نو بیا په هغه چې د ماښام مونځ یې وکړه ذاتي دستي پسې بله جمع درېږي د ماخستان مونځ پسې کوي نو من کولی شو دلته د ماخستان مونځ کېږي که نه که څه رقم حساب ده
د زړه سره هر ټیم لمونځ په خپل ټیم کوي. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. رب العالمین جل وعلا وایي چې په خپل ټیم کې هر لمونځ در باندې فرض ده. او بیا تاسو په دې ماشوموالي کې به مو له ملایانو دا اورېدلي چې د وخت پېژندل فرض ده. هر لمونځ به په خپل ټیم کې کوئ. که چیرې د ماښام لمونځ په ماښام په ټیم کې وکړئ، بیا د ماخوستن وخت را داخل سي او ماخوستن په اول وخت کې جمع ورسره وکړئ، دې ته جمع سوري وایي، دا جایز ده، کوم حرج نسته. اما داسې بې عذره داسې کار کول، دا بعضې علما وایي چې په روایاتو کې راځي چې دا ګناه کبیره ده. دا څه شی ده؟ دا ګناه کبیره ده. خو دلته د ماښام لمونځ هم تقریبا 10 بجې د شپې کېږي، څه کم 15 کم 10 بجې د شپې کېږي. هغه خو ما ته نه معلومیږي. ما تا ته مخکې خبره وکړه، وخت ته ګورې د ماښام وخت څومره ده، په څومره بجې ماښام لمونځ قضا کېږي، د ماخوستن وخت را داخلېږي. که چیرې د ماښام لمونځ وخت ختم سي، ماخوستن وخت را داخل سي، ویې کړې. او که چیرې د ماښام وخت وي، د ماښام په وخت کې تاسې ماخوستن لمونځ کوئ، دا جایز نه ده. ښه صحیح ده، مننه. خیر شي. الله مو مل سي. الله مو مل سي. ښه اتې خو زه م ستړی سوم. ښه لکه دمه وکړې قاري صاحب. بس دا عمر جانه زه خو یم قاري صاحب، بس دی اجازه ورکړه. نه داسې دغه نه غواړم، دا پوښتنې سړی ستړی کوي. دا سیرت چې 2 ساعته درته بیان کوم هم دومره نه ستړی کېږم، لیکن دغه پوښتنې سړی داسې ستړی کوي. بیا د موږ دا پوښتنې داسې هر ورځ تکراري وي. سبحان الله، هر یعنی داسې پوښتنه نه ده چې یعنی زه قسم هم وکړم چې دا هره پوښتنه به ما 100 وارې جواب کړي. څو 100 قاري صاحب دا د مانځه پوښتنه نه ده، تر 200 ظلم جواب شوی ده. په خپل ټیم مونځ نه کوم او کار کې یم او دا خبره. نو الله جل وعلا دا د مو خلق اوس چې دي دا ټول په دې پسې ګرځېږي چې تو درېږه نغه منکرین د احادیثو پیدا سوي دي یا د نور ډلې پیدا سوي، کېدای شي له دې لمانځه نه مو خلاص کړي نه. بالکل. نو دا د موږ مؤمنان چې دي الحمدلله له دین سره محبت لري، سره پوښتنه کوي. خو مسأله دلته دا ده چې تکراری پوښتنې سړی خسته کوي. بالکل. ښه السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. قاری صاحب ساتي ښه دی، کور خیرات دی. قدرمن سي، الله مو قدرمن کړه. قاری صاحب ډېره ضرور پوښتنه ده. زموږ مور خو دا 2-3 کاله کېږي چې سرطان ناروغي لري. بیا دا شوکت الله شفا ورنصیب کړي، الله دې عاجله شفا ورنصیب کړي. خیر اوسې، مننه. بیا شوکت خانم کې دا 2 کاله یې هلته درملنه روانه وه. بیا اوس ډاکټران ورته ویل د کیمو نور تاثیر نه دی پرې کړی، یو ګولۍ ورکوي وایي چې دا درد دې ورک شي، نور یعنې زموږ د وس نه پوره شوه، نور نه کوي. نو اوس یم کوم ملا ته یې که ورولید، د بعضو ملایانو یې ښه دم یې تاثیر کوه، هغه کوه. دم شته داسې علماو ته چې هغه عالم وي، پرهیزګاره وي، متقي وي، تاجر نه وي، کورګر نه وي، متقي علما سته الحمدلله د دم دپاره. صحابو نه دم ثابت ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دم ثابت ده. یو دمام درته ښودلی ده، ودې الله بنده خو دا څنګه چې ته راسې دلته د موکلی باندې دا ریپورټ پسې راښکاره سي. یا رب دا خو زمری ده، ریپورټ در پسې راغله، دوستان تاسې لا ورسره پورته کړئ. نو یو دم ما هم ښودلی ده، د نبي علیه السلام دم ده، هغه باندې تاسې هم کوشش ورسره وکړئ، الله جل وعلا به ورسره صحت ورکړي. او د ملک اشرف صاحب مورجان هم وفات شوي ده، الله دې رحم ورباندې وکړي. امین. عمر جان الله دې فردوس ورکړي. پرون یې ما ته میسیج کړی و، اله العالمین دې په مورجانه باندې رحم وکړي، خدای جل وعلا دې دوی ته صبر جمیل ورنصیب کړي. الله جل وعلا قبر د جنت بخښه ورته جوړه کړي. ټولو والدینو دې هر چا چې مور پلار وفات شوي وي، اله العالمین دې قبر ورته منور او روښانه وګرځوي. ډېره مې طبیعت هم پرې خراب شو، خو خیر نو کله چې فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نو د مور مرګ خو ډېر زور غواړي، د پلار مرګ خو ډېر دردونکی وي. نو الله دې تاسې مورجانې ته هم صحت ورکړي. نو دم کولی سي ورباندې کوم حرج او مشکل نشته، شرعا دم هم کولی سي، داسې علماو ته لاړ سي چې هغه دم ورباندې وکړي. ښه
بس مننه خیر است قاری صاحب ادم بخله چې مسعود کړی دی چې وکړل رایټ ووایه صلاح الدین ماته میسج وکړه زه به درته ولېږم د کاري صاحب ویډیو سمه ده انشاءالله سمه ده مننه خیر است الله دې قدرمن لره صلاح الدین خان تعالی رب دې عاجل او کامله شفا ورکړي. نور یاسین وفا تاسې مې اخلاص کړي. الله مو مل څه غم السلام ویني علیکم قاری صاحب. او په بخښنې سره ښه شي ملګري درته راپورته کړم. والله د مجلس دپاره دې راپورته کړه ستړی شوم ته مې والله که پوښتنې ډېرې شوې بیخي والله که مې ته په وس کې کېږي ستړی شوم. ابو حسنین صاحب وایه الله دې زړه سره السلام علیکم قاری صاحب محترم انشاءالله چې ښه به وي. تیر دا سلام بیا واچوه. السلام علیکم ورحمت الله. اني داسې د سړیتوب سلام واچوه تر معذب مې وګرځه مهرباني. وعلیکم السلام ورحمت الله. قاری صاحب محترم د مازدیګر منځنه بعد آیا موږ نفلي عبادت کولی شو نفلي مونځ یا منع راغلی ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر منع کړی ده ان تر ماښام تر اذانه پورې. صحیح ده. دی وخت کې لمونځ کول مکروه ده. نفلي لمونځ نسل کول. دس حواله ذهن کې شته یعنې ما سره اکثر د معامله مخې ته راځي څه ملګري بیا جنجال کوي او دا داسې ده ګورې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو خو د مازدیګر خپل لمونځ دغه خو کولی سي د مازدیګر لمونځ یې مو وکړل بیا له دې نه وروسته نفلي عبادت نشته. دا انشاءالله د ابو داود حدیث د ترمذي حدیث هم داسې نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې لا صلاة د مازدیګر له لمانځه نه وروسته لمونځ نشته او د سهار له لمانځه نه وروسته لمونځ نشته. نفلي لمونځ نشته تر څو چې لمر راخیږي او تر څو چې لمر لویږي. په دې کې د ممانعت حکمت پکې دا ده چې د فرض لمونځ هم هغه زیړوالی د لمر ته څوک نه رسوي چې لمر زیړ سي او هغه رڼا د لمر په زیړوالي بدل سي د وخت به لمونځ نه رسوي. حکمت پکې دا ده یو خو په دغه اوقاتو کې ډیر خلق چې څوک د رڼا او د شیطان عبادت کوي یا چې د لمر لویږي او راخیږي دا د شیطان په ښکرو کې داسې خیږي او لویږي. ما بیا چې کوم د شیطان منونکي خلق دی هغه په دې وخت کې د لمر او د شیطان عبادت کوي نو د مشابهت په خاطر باندې په دې وخت لمونځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام منع کړي. او بیا په دې کې د موږ علما وایي چې دا د فرض تقدیري وخت ده او نبي علیه السلام منع کړي چې د فرض لمانځه نه وروسته په دې ټیم کې درې وختونه چې مکروهه وختونه ورته ویلی کېږي اوقات مکروهه د نفلي عبادت دپاره بعد صلاة الفجر تر طلوع الشمس پوری یعنی الفرض منځونه وروسته تر لمر ختو پوری بعد صلاة العصر تر لمر لویدو د ماښام تر اذانه پوری او په زوال په وخت کې زوال نه ده د غرمې په ټیم کې یو 15 دقیقې لمر ودرېږي. بالکل قاری 15 دقیقې 4 دقیقې لمر ودرېږي. د انسان په دې سر باندې دا زوال ټیم د غمینځ ته چې راځي دا بیا چې وروسته د ماسپښین وخت را داخلېږي لمونځ روا کېږي. په دې ټیم کې د یو 15 دقیقې ټیم د زوال راځي په دې کې لمونځ کول مکروه دي. صحیح ده نه به کوي. بالکل نور بیا هر وخت کولی سي هر وخت کولی سي نور بیا کوم حرج او مشکل نشته په نورو اوقاتو کې. الله مو حفاظت وکړه. قدرمن سي الله به قدر به سر لوړي کړي. یمو خلوم وازه وازه کېږي خو داسې ویلي خوب دی نه ده پوره سوی قاري صاحب. یو لکه خوب هم راځي بس سبحان الله دې خوا ته خو هغه مغه صبري راغلی هغه په دې کوټه کې تور شپه دلته اتل جندوینې ناس نه هغه خو نسته خټکی یو آغا صاحب دې راغلی دلته پټ د آغا صاحب نه مې دا بل مطلب ده دا دې وګورئ مچ شین سي په سر کې ده ښه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مهرباني وکړئ د ملګري څوک ابو عمر صاحب خیر راغلاست ابو عبیده صاحب. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
قاري صاحب موږ ته یو اجازه راکړه ستاسو دغه نه موږ بعضې ویډیوګانې را ډاونلوډ کوو بیا شیر کوو. اجازې دي د زړه سرونو هسې اجازې دي. الله دې توفیق در نصیب کړي. موږ د زړه سرونو موږ داسې خلق نه یو چې په پلورزو پسې وګرځېږو. موږ درته وایو چې موږ دغه هر څه چې په مخه په دې پوهېدي چې په دې کې د مسلمانانو د عقایدو د دین پایده پکې شته. موږ اجازې ته هم ضرورت نشته. فقط نیتونه صفا کړئ. پاک نیت باندې د الله جل وعلا د دین خدمت د دعوت د مؤمنانو خدمت وکړئ. ښه دا بعضې خبیثان دي د موږ له زړونو چې دا خلک خبر سي من رأى في نفسه فقد رأى في غیره. نو دوی دا خپلو ځانونو ته چې څه شی د دوی اهداف وي. بله ورځ یو خبیث راغلی و چې دلته ما خبرې ورسره وکړلې. دا لوی منافق رسمي منافق عمر جان هغه رسمي منافق چې دلته راغلی و. په خدای قسم په هغې شپه باندې ما خوب لیدل یو سپی مې وویستل. حمله را باندې کېږي خو ومې ویستل د خدای په فضل سره. الله اکبر. یو لوی سپی مې په خوب لیدل. یو وارې په خپل ځای کې حمله را باندې وکړي، بیا په باغ کې حمله را باندې وکړي، بیا منډه رانه واخلي، زه منډه پسې وهم. هغه هم همدغه وکنه چې کتاب د مې راوصل بلې خوا ته به یې منډه کړه چې بل ځای ته به تلم. په اخر مې ځان ځینې خلاص. امام ابن سیرین رحمه الله یو عجیبه ترجمه کړې و. داسې مې د زړه ور باندې خوشحاله و، داسې مې د زړه. نو بیا یې ویلي و چې د ما خو دا فالورز 3,000 ته رسېدلي 3,00,000 وارې مننه درنه کوه. نورمال د ظالم زو د المؤمن دارالحفاظ ځای ته چې را رسېږي. بیا یې ویلي دي چې دا قاري صاحب ته کوم ګفټینګ کېږي دا دی په څه شي مصرفوي، دا د خیر په لار کې. عمر جان ته خو یوه ویډیو راوړه هغه د المؤمن مسجد خو د مؤمنانو ته ته ښکاره کړه چې لږې دا سترګې ولو که کارونه یې لږ ولا لا پاته دي خو د مؤمنانو ته وایم چې الله دې تاسو اخلاص و صداقت قبول کړي. الحمدلله ثم الحمدلله. موږ داسې خلق نه یو چې هر څه ګورې. ما د ځان په اړه باندې یا د بل څه په اړه تاسې په دې میډیا کې تاسې یو څه شي وښیاسته. بالکل الحمدلله. ریا نسته قاري صاحب. زموږ د الله سره معامله ده. د موږ ته الحمدلله مساجد جوړ سوي دي د خدای په فضل سره. الحمدلله د اوبو برمې په مساجدو کې جوړې سوي دي د خدای په فضل و کرم سره. الحمدلله ثم الحمدلله. داسې نور شیان خو موږ داسې خلق نه یو چې 2,000 فالورز ورته 3,00,000 وارې مننه جینه کوو چې 3 میلیونه فالورز یې ورځې راځي ولاکه مننه درنه وکړم. بالکل چې 3 میلیونه فالورز دې ورځې راځي مننه ولاکه درنه وکړم. او دا چا چې اوس هم فالو کړی یم که د دې دپاره فالو کړی یم چې د قاري صاحب فالورز یې زیات شي زر مو د فالو بیک در اخلي. خدای مو له دې فالو بیک سره غر کړه. او که مو د دین دپاره را سره ملګرتیا کړې وي د دین د دعوت دپاره نو بیا مو رب جل وعلا په دنیا او آخرت کې سرلوړي کړه. له ما نه اجر مه غواړئ. ولاکه یا مننه درنه وکړم ولاکه م یا قربانۍ ووایم. فالو بیک څه شی؟ خدای دې دا فالو بیک تباه و برباد کړي. زه فالو بیک دغه 300 مسلمانان چې اوس دلته له مو سره د دیني خپرونو کې ناست وي و 3 میلیونه ډومانو په ملګرو دې بلا وګرځي. امین. بېشک یا الله په ذات قسم یو مؤمن مسلمان چې له موږ سره ملګری وي، یو مؤمن مسلمان چې په 3 میلیونه ډومانو باندې یې ورنه کړم. الله اکبر. بالکل قاري صاحب بالکل همداسې 3 میلیونه ډومانو باندې. او په دغسې 3 میلیونه لکه هغه دلته چې منافق راغلی و دا د خپل عامي مسلمان هغه د ادنا مسلمان چې ملګرتیا له موږ سره د دین دپاره کوي په دغسې اخوندانو باندې چې په دې ټیک ټاک کې دي او رسمي منافقین دي په دغسې 3 میلیونه منافقینو باندې دغه ادنا مسلمان بلا وګرځي. بېشک. نو زه تاسو ته یو څه ښکاره کړم نو خو نه پوهېږم چې دلته به د ما بیا چې زه موبایل درته ښکاره کړم هغه به درته معلوم نه شي. قاري صاحب نن یو حدیث ویلو په یو ویډیو کې من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. دا فلیتبوأه ویلی دی قاري صاحب. نو لاندې مې ورته کمنټ کې لیکلی دی چې فلیتبوأ ته نو زما کمنټ یې ډیلیټ کړی خپل یې لیکلی وی مؤمنانو بخښنه راته کوئ چې غلطي رانه شوې ده بس سهوه کې پوه شوی نه یم. بیا مې ورته دا زما کمنټ دی ولې ډیلیټ کړی جاهله ته دومره نه پوهېږي
حدیث د ګوګل نه راخلی بیا ویلی هم نشي نو هغه هم دغه شهرت پسې ګرځي قاري صاحب. د ما د اکاونټ دلته پاس ده نه قاري صاحب راپورته به یې کوم. نه مې راپورته کوه. نه دا اوس څه مسله ده؟ موږ تر اوسه ټیک ټاک نه کوي. او خدای دې غر که ټیک ټاک دې نه سړي زه خو هلته هم نسته را سره کانو په دغه کې نه لري چغو پر خیز هلته څوک نسته چې دغه ویډیو دې ما په اکاونټ کې شته خو زه تاسو ته فقط د دې دپاره دغه خبیث وایي ته دغه موږ خو داسې موږ ډېر شیان نه دي ښکاره کړي خو بیا چې ښکاره کړي بیا دې م نه پرېږدي وایي دا وګوره بیا نه ښکاره کړي. ښه تاسې یو دقیقه صبر وکړئ زه دلته دغه والله که یو شی راته معلومیږي په دې ځای کې ښه ودرېږه اوس مې پیدا کړو دا وګورئ دوستانو زه یې له دې ځایه درته را شروع کړم دا په دې ځای کې لاندې دا لوحې ته م وګورئ الحمدلله ثم الحمدلله مؤمن مسجد دی الله په نامه باندې دا مسجد جوړ شوی ولو که دا د ما تخلص هم ده خو لیکن الحمدلله دی الله نوم ده ماشاءالله الله دې د موږ دغه ټولو مخلصو ملګرو ته قبول کړي رب جل وعلا دې ورته قبول کړي ډېر لوی ځای ده خو دا خو پخوا ویډیو وي ده لیکن الحمدلله اوس خو ډېر ښه جوړ شوی ده ډېر ښه جوړ شوی ده الله دې د علم مرکز جوړ کړي الله دې د موږ ټولو مخلصو ملګرو ته د دې بدله په دنیا او آخرت کې ورکړي داسې په نورو ځایونو کې الحمدلله یو بل ځای ده تحدیث بالنعمت کوم له حمامونو رانیولې له تشنابونو نه له اوبو له برمې نه په سوونو خلق په عمومي لاره باندې دا جوړ شوی ده په سوونو خلق او د سنه لمنځونه کوي هلته په یعنې په لسګونو طالبان دي د مکتب شاګردان مدرسې شاګردان استفاده ځینې کوي مال زه به یې وکړم خو ما ته مې دغه خپل غیرت مال الله دې ورته پټه صدقه قبوله کړي دغه خپلو ملګرو ته امین. خو دا داسې نن زمانه کې بیا د دین په نامه باندې یو څوک درته راولاړېږي وایي د قاري صاحب ته دغه اوس یې په دې راخیستلې دلته دا پخوا به په روافظو باندې بد لګېدل دا چاسې به یو ګل یو زړه راویستل اوس هغه د یاسین جان دوی د ملګرو په دوی باندې مرض لګولی دی د ایکي صاحب د دوی د اخلاص و صداقت په دوی باندې مرض لګولی دی دا دلته به دغه خپلو منافقینو باندې چې وایي دا څه کوي دا باندې څه کېږي تاسې دغو خلقو ته عمر جان وایم بالکل الحمدلله ثم الحمدلله دا ورکې که څه کې د خپلو مؤمنانو ته د الله خپل اخلاص قبول کړي الله دې اجر ورکړي اجر هم نسو ورکولی الله دې اجر ورکړي امین الله دې بدله ورکړي سره یې دلته نوم اخله داسې شهرت وږی ده بعضې خلک په نوم اخیستلو نه ارزي کاري صاحب غرق د پسې و نه چې د دې منافقت الله موږ ته ښکاره کړل د دې منافقت رب العالمین موږ ته ښکاره کړل اوله ورځ قاري صاحب الله جل جلاله وشرموده دا د المؤمن دارالحفاظ داسې یو براړ د قاري صاحب وایي که ودي نه یم خالیم نه یم قسم په الله چې هغه ډېر خلکو الله داسې ذلیله کړل دا پرتګونه ځینې وایستل پرتګونه یې دلته پاتې شول لیزانه یې وایستل چې د صحابهو توهین به یې کولو دا یم په اوله ورځ داسې وشرمېدم چې څنګه راغلو قاري صاحب ماشاءالله ډېره ښه مبارزه م روانه کړې زه م ډېر د پخوا نه تعقیبوم
اول ته په ویډیو کې وایي چې دا قاري صاحب ناصبي ده او دا د شهرت او د فالوورو تږی ده. بیا څه وایي د کنځلو ماشین دې له ځانه جوړ کړی، بیا مخامخ راته وایي یو قسم دا خو زه اول ځل نه ده، دوم ځل نه ده، دریم ځل نه ده، داسې ډېر خلق مې خو دا بېګا مې لمونځ کول ښه په خوب کې ډېر مخلوق ولاړ وي جماعت، نو ځان سره وایم چې اوس کوم آیاتونه په دې لمانځه کې ووایم، نو دغه آیاتونه په خوب کې په خولو باندې رالل وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. الله اکبر. د الله په ذات قسم لکه دا ټوله دنیا صرف ما ته راکړي. بشک ټول دا مؤمنانو ته مې په دې خاطر وي چې وقضا دوستان خلاص وکړئ، لایف درنه بندېږي، ګورئ دا سکرین در سره وټکوئ، لایف شیر کړئ، هغه ملګري خلاص وکړئ، دا لایف ریپورټ کې درنه بند نه شي. الله په دنیا کې درکوي، په آخرت کې به هم درکوي، په دنیا او آخرت کې به مو رب سرلوړي کوي. مسله دلته دا ده چې په میډیا کې تر اوسه پورې ډمتوب قدرمن ده. په میډیا کې تر اوسه زموږ خلق همدغه فکر ده چې د دین خپرونې باید قدرمنې نه سي. مهرباني دا ملګری څوک ده لاړل؟ قاري صاحب په بخښنه سره هغه مخکې صلاح الدین چې راغلی و هغه مور کینسر چې خو کومه دوا چې تا ویلې ده هغه ګوته پې کېښودل، د هغه ویل چې په جګر کې دا څنګه مسله وکړم، هلته خو ګوته نه شي کېښودلی. طریقې مې ښودلې دي په کوم ځای کې چې هغه طریقې مې هلته ښودلې دي. د مور په ځګر باندې ګوته ښودلی چې کوم مشکل نشته، یا د مور خپله ګوته ورباندې کېږدي یا مشکل نشته. صحیح ده؟ مهرباني. د عاجله شفا ورنصیب کړي. او د سیرت خپرونې موږ دا بعضې ملګري اوس سر راښکاره کوي، ګوري دوستانو د سیرت خپرونه درنه تېره سوه، بیا یې وګورئ د المؤمن دارالحفاظ یوټیوب پاڼه کې تکراري وګورئ. ښه السلام علیکم ورحمۃ الله. مظلوم یار صاحب دا مریض شوی ګردو کې مسله ده، وایي قاري صاحب ته وایي چې دعا راته وکړي، شخصي کې میسج کړی. چا؟ عبدالخالق مظلوم یار نه ده دلته، د هر وخت راځي عبدالخالق. اله العالمین دې مو له ټولو ملګرو سره عاجلا غیر آجل شفا ورنصیب کړي، له موږ له ټولو ملګرو دوستانو سره. ښه ابا یاره اوس خو مې ته د کوزدي دعا هم چاته په خولو باندې نه راځي. د عبدالرشید جان ته مې دعا نه کومه، هغه سر هم نه کوي قاري صاحب. وایي په هغه باندې دعا هم اثر نه کوي. خبره داسې ده دا مولانا صاحب د تاسو د مخې دپاره ډېر خنډ واقع سوی ده. ښه او دا د تاسو دپاره ډېر سخت خنډ واقع سوی ده. قاري صاحب ما ته هم دوا وکړه، الله دې ټول شرعي حاجتونه پوره کړله ټولو لیدونکو مؤمنانو مسلمانانو سره. افغان صاحب قاري صاحب افغان صاحب کوم خوراک دې ښه زده ده چې پوخي کې؟ والله انګلیش نوم ورته واخله څه شی و؟ ما د پس نه بل نوم اخلي. زه د پسه وزر چې ده هغه ډېر ښه په هغه کې پخوم. موږ تاسې وطن کې لکه دلته چې تنور غوندې نه ده، په دې کې ډېر ښه پخوم. ما سپین شوی چې په خوراک کې ډېر ښه خورم، نه پخوم یې ښه، وږی دی کړم سفاري مې کړې ده ډېره، بس یو ډیس مې خوښېږي نه هغه پخوایم، نور هر څه کې تکړه یم. یاره ګمان مې نه کېږي. وایي سپوږمۍ له اولې ورځې معلومېږي چې سپوږمۍ ده نه. عمر جان ته علي صاحب زه خو دا کړایي او کباب دغه دوه شیه مې بیخي نو ډېر خوښېږي او ښه مې زده هم دي. یاره د قواره دې مورته جوړه ده. د شپې 12 بجې دا فروټ هم ډېر ښه خوند کوي. یاره تا خو ټول عمر په تیاره خوړلې ده، له لاسوله دې خبرو نه مله دې پستي خولې دې معلومېږي، ټول عمر دې په تیاره خوړلې.
پاکي په ما باندې تیار خوري نو ځي ولې ونه خوري. زه وایم هغه د سلطان صاحب لټ نه ول وای په دې ګیره کې توت بند وای خلکو ته لارې ته چیغ روزي خلکو راسي دا توت می په خلو کې را غورځار کړی هغه وای دلته به ګیره کې بند کني دا وقار صاحب ماته دی اټو کرا په یاد کړه. اجازه ده قار صاحب؟ او اجازه ده. په 2 ساعتګان خپل مور قار صاحب حج ته بولې و. ښه حج ته چې وته فرضیات پوره سیو نو دا یو زوی مور سره تللی او دا بل زوی چې هغه خو څه کار پسې تللی نو دوی طواف او هر څه یې کړي نو دا وسلو سر یې کلاو قار صاحب. نو دا یو چې مور سره غریب په خپل ځان هم سر کار کړی په دې مور هم سر کار کړی. لا حول ولا قوة الا بالله. هغه بل چې راغی نو قاري صاحب دی بل ورور ته څه وایي ورور جانه دا سړی خو داسې ښکاري لکه د موږ عادي. هغه وایي خدای دې بي خو باسه سړی نه ده د موږ عادي ده. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نو ما احمد زي صاحب ژوند ډیر پولیټیکي تیر کړی دی خبرونه معلومیږي پولیټیکي دي تیر کړی دی او کېدای شي سم لټې ما او کېدای شي په کور کې د ما دا خبرې څوک واوري او کېدای شي هغه درته هم وایي چې صحیح درته وایي. نه قاري صاحب بچیانې وي دي هغوی دومره شکر د جرأت نه لري او نور خو قاري صاحب کونډې ما الله دې ما کونډوه. جزاک الله قاري صاحب. دعا کوله ما ته ویل الله دې 4 ښځې درکړي مطلب یې دا دی چې ما ته دا دعا کوه. او نو د سلطان صاحب لټان خو دعا هم دا کوي وایي هغه جوړ نو وي هغه مریض وای څه کوي چې د جوړ وای دغه ورسره ونسی گزاره ورسره ونسی نه مریض جوړ مکه چې روخه نو سره کیږي. نو دی خو دې وای چې تاسو دلته مجردان راځي نو چې ما خضر سره ونسی نو زه وسکوم نه د دوا کوي چې خدای دې خو کوزدر درکړي چې دوی ورته وای چې تا ته هم قاري صاحب محترمه وای اول ځان د بیا جهان ده کنه قاري صاحب. یا ولا په بعض مسائلو کې اول به جهان وي بیا ځان وي نه په بعض هغه خو بعضې مساحل دي که نه په دې مسله کې خو اول ځان ته قاري صاحب بیا جهان ده او بیا خو ته پیر یې ودې الله بنده ته به یې د مریدانو چاره وکړي. قاري صاحب ګوره زه د مریدانو ته وایم دا دعاګانې ورته کومه چې دوی په زړه کې خدای رحم واچوي چې ته کومې وراده پیدا کړي چې ویې کوم یا الله الله دې ټول ورونو خويندو ته حلال نکاحګانې ورنصیب کړي. امين مجردان نو ملګری به مو یې قاری صاحب پختري بس ولې مو په مجلس مو راوړل دوسانو تی ولا سړی ستړی څه خسته شي پښتنې 2 ساعت نه کیږي سړی مسلسل جواب کړي او خبرونه سړی ستړی کوي د ورځې کتاب یا د مو کتاب کتل داسې نه وی لکه په ساتونو باندې یو کتاب وي او اړه معلومات راټولول وي بیا هغه ټیپول وي په خپل ذهن کې هغه ټیپ سی بیا بیرته تاسو ته بیانېدل وي دا نو مازې خبره نه ده یو لزه به مخبل مجلس پکې کوو نه بالکل الله مو قدرمن سره لوړی کړه. دا ډېر سخت هم د قاري صاحب یو ځان ته ترجمه کوو بیا خلکو ته په هغه اساس رسو د بعضې خلکو سره قاري صاحب علم ډېر ورسره وي خو بل ته رسول هغه نه لري چې یو چا ته علم څنګه ورسوي. الحمدلله تا ته خدای پاک هغه هم درکړی دی چې موږ په مزغو کې ډېر ښه په نرمه سره کینی هغه درس زده کړه موږ ته ډېره ښه رارسېږي. بعضې خلک وي علم لري خو زده کړه چا ته نشي ورکولی چې څوک څنګه پوه کړي یا څنګه هغه نه ګټه پورته کړي. الحمدلله چې یو څه شی تاسو ته په لاس درځي دا د الله لوی رحمت ده دا د الله په موږ تاسو ټولو باندې لوی رحمت ده. نو دا څو ورځې مسلسل
دا میډیا کې د ما او د ما د ملګرو د بدنامي کوشش روان و یا یې کوي دا خو له اوله سر نه روان و اوس هم روان ده بیا هم روان ده نو د دې اطمینان رب العالمین جل وعلا موږ ته په خوب کې راکوي الحمدلله بالکل دغه خپل ملګري په ډېر خوشحالي حالات زه ګورم را سره د الله په فضل سره الله اکبر او د الله په ذات قسم کوم منافقین سي دي او د کلیسا مزدوران د سپي پرې منځونکي دا الله جل وعلا ماته د دې هر یو خباثت ماته یو بیل ښودلی ده او دا زه پیژنم او دا ماته معلوم دي دا هغه خلق دي چې نه د دین دي نه د دنیا دي دا خلق او دا خپل ملګرو مقام ماته الله جل وعلا ښودلی ده او راته معلوم دي الحمدلله الله د دوی سرلوړي کړي دنیا او آخرت کې او دا مفته خبر هم نه ده چې الله جل وعلا یو څوک را یو ځای کوي په یو داسې مجلس باندې چې هلته یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت او د صحابه او د امهات المؤمنین او د دین دفاع په داسې مجلس باندې څوک نشي را یو ځای کېدلی دا دلته دا خادمان راځي څه شي مو ورکړي دي الحمدلله دی الله جل وعلا د رضا دپاره په ساعتونو دلته خدمت کوي او د مؤمنانو مسلمانانو خدمت کوي نو باور وکړئ چې خوش قسمتي ده د تاسو لپاره دا له زړه درته وایم بېشک بالکل الحمدلله الله مو حشر هم له دغو خلقو سره وکړه چې دا د چا په دفاع را یو ځای یاست امین او هغه کسان دی الله دې موږ تاسو ملګري کوي نه هغه کسان دی الله دې موږ تاسو نه ملګري کوي چې هغوی دی الله د پیغمبر د دفاع او د صحابه د دفاع احساس نه لري لکه دا اوس دا یو لوی بریتور راغلی ده و یو زمری نسته نو زمری خو خبره داسې ده دا د تاسې خلق دا د تاسې په شمول خلق په ډمتوب غیرت کوي بالکل او مؤمنان بیا په اسلامي خپرونو غیرت کوي دا د ډیرو خلقو د تاسې او د هغوی په منځ کې تفاوت ده دا د تاسې غوندې ډمان او د ډمانو ملګري په اسلامي خپرونو غیرت نسی کولی هغه مؤمنان په اسلامي خپرونو غیرت کولی سي چې هغوی ته رب العالمین جل وعلا حلال دنیا ورکړې وي بیا یې رب په حلال ځای کې ورته مصرفوي پوه نه شولاست او دا دلته دا د ما ملګري چې دي یا الله په ذات قسم چې کوم کتاب را اخلم او ګورم مطالعه کوم دوی ته بدی په ځانو خبر نه په عملنامو کې دوی ته دغه ور روان دي اجرونه ور روان دي ما په دې الحمدلله د غړمانو ملګرو ته وایم ما ته یو ورځ یو ډم یو ګل را لېږلی یو ټوله ورځ مې ولاته بیا خولې خوند خراب یو ګل په یاد مو د عمر جان کمونې ما د ابابیل جان سره جنګ وګور باندې نو موږ احمدزی صاحب نو د تا د ټوکې په مقابل کې باید اوس دلته یو بل څوک ټوکه در باندې وکړي افغان صاحب ډېر پخوانی سړی د داسې کې ټوکې زده دي قاري صاحب زه د الله په امید ډېر پیغام مې درته نوشته کو راپورته یې کړه دا کس څوک ده راپورته یې کړه دا کس راپورته کړه زه یو درخواست وکړم زموږ والده صاحب ډېر ټایم نه بیماره ده خو کله کله بیا لږ بېحوصلې شو که نه بیماریان په ډېر شي شګر ده بلډ پرېشر د خپو کې لږ زخم هم ده خصوصي دعا او درخواست ده په مانځه کې په هر وخت کې چې الله تعالی د روغ صحت ورکړي چې موږ خلک یې علاج کوو کله کله بېحوصلې شو که نه بیماران په ډېر شي نو بیا هغې ته ډېر سخت تکلیف وي بیا نو الله تعالی دې رحم پرې وکړي چې الله دې له روغ صحت ورکړي چې دونه شي خلک ژوندی چې موږ دپاره دعا کوي الله جل وعلا دې ګوري کله کله داسې یو مسئله وي د خپلو والدینو دپاره داسې دعا کوي چې اله العالمینه د موږ والدین موږ ته ژوندي لري که خیر وي د دوی په ژوند کې او د موږ دپاره اله العالمینه
ژوند ور نصیب کړي او که اله العالمینه تا ته په درتللو سره د دوی خیر وي او هغه دنیا یې ورته ښایسته کېږي او هغه ورپېښ کړي چې تا خیر ورته لیکلی وي نو مور چې مریضه وي یا پلار مریض وي او مرضونه ورباندې زیات وي نو دا دعا مه کوئ چې الله ته ژوند ورکړي چې ما ته دعا وکړي د خیر دعا ورته کوئ د عافیت دعا ورته کوئ نو له مور و پلار سره خو د خلکو ډېر شفقت وي نه نو په هغوی مرګ نه لورېږي نو خو دا خو امکان نه لري چې یو څوک دې همیشه ژوندی پاتې سي یو څوک دې همیشه ژوندی پاتې سي نو بختوران هغه خلک دي چې مور و پلار یې په ژوند کې راضي کړل خوشحاله یې کړل او په غیاب کې یې لاس ورته پورته کړل چې خدای جل وعلا دې آباد لره الله دې خوشحاله لره عمر جان د ما په ژوند کې یو ارمان و تر ټولو لوی ارمان مې همدا و چې خو هر څوک وایي چې زه په پلار فخر کوم نه بالکل د ارمانونو کې ارمان درته ښیم نو پلار جان مې یو وخت کې په یو مجلس کې و نو الله جل وعلا دې طولاني عمر ورکړي چونکې استاذ مې هم د خپل والد صاحب آمین نو بیا هم دا خبره موږ ورونه په مجلس کې ورسره ناست دي چې ما ته سلام را لېږي چې زه افتخار در باندې کوم بچی الله اکبر نو دې خبرې دا اوس د ابو حسنین صاحب والده مورجانه ما خو مورجانه تقریبا 14 کاله ونه لیدله نو ډېر راته سخت و د دې فراق ډېر راته سخت و حتی تر اوسه پورې راته سخت ده یعنی تقریبا 9 کاله او 10 کاله کم و زیات به کېږي چې ما والده شریفه وفات سوې ده یعنی ما ته داسې معلومیږي لکه دا پرون چې وفات سوې وي ځکه لیدلې مې نه ده نه هغه یو څوک چې خپلو لاسونو باندې دفن کړي قبرستان ته لاړ چې هغه بیا زړه مطمئن شي چې وفات سوي ده نه او دا څوک چې ونه ګوري هغه ډېر ځوروي ډېر تکلیف ورکوي نو دوی اوس همدا ارمان لري چې فقط دعا راته وکړي دا یقینا د هر چا ارمان ده خو دا بیا ډېر زیات دی یو انسان دپاره لوی ارمان وي چې مور و پلار بچي ته وایي چې او بیا داسې پلار چې هغه ټول عمر استاذ پاتې سوی وي تدریس یې کړی وي د علماو استاذ پاتې سوی وي داسې پلار چې بیا وایي چې بچی زه فخر در باندې کوم نو دا بیا تر ټولې دنیا د بچي دپاره بهتره خبره ده تر ټولې دنیا نو والدین رضا کول ډېر مهم دی دا ټولو ملګرو دوستانو ته وایم بیا یې دعا اخیستل ډېر مهم دی ډېر مهم دی نو پلار د جنت د منځ دروازه ده په صحیحو روایتونو کې راځي دا بعضې خلق دلته نه ماته وایي وایي قاري صاحب پلار مې اوس ماته داسې خبره کوي تیزه خبره راته کوي ماته د دا د الله بندګانو په شعب الایمان په بیحقي کې غالبا دا روایت ده په فضائلو کې راځي وای که څوک په پاک نیت په احسان سره د مور و پلار مخ ته وګوري وای د قبول سوي حج اجر به الله جل وعلا وای د انسان ته ورکړي الله اکبر د مور و پلار مخ ته چې په احسان سره وګوري په شفقت سره وګوري په مهرباني سره وګوري دومره اجر به الله درکړي او د مو خلق لا اله الا الله نه مور و پلار الله اکبر الله اکبر ګارس محترم زه اوس په چټۍ باندې تللی وم نو ګرد موبایل ستا د ویډیوګانو څخه ډک و نو ما ورته مې ته دا پېژنې ولې چې ما خو چې هغې ته ستا هغه تعارف کړی نه و چې داسې داسې کینم پاسمه وایي دا څوک نه پېژني وایي دا خو دنیا پېژني خو چې دا یو دا دی چې دی د شیعګانو د دونه کنځلې کې دی ورته ولې خاموشه کېږي چې هغه په همدې کې لکه چې دی ورته غلی شي نو الحمدلله څونه خلک مسلمانان شو نو ما سره بیا ویډیوګانې بیا ما هغې ته خیال وله چې بیا یې وژړل خبرې چې شیعګان مسلمانېږي هم چې ولې نه مسلمانېږي الله دې طولاني عمر صحت سره ورکړي د موږ همدا خبرې م تر مورجانې پورې ورسویه ورته مورجانې دعاګانې به راته کوي ډېرې دعاګانې به راته کوي الله دې طولاني عمر له صحت سره در نصیب کړي خدای جل وعلا دې همدغه محبت چې د رسول الله د ناموس او د صحابو او د اهل بیتو له دفاع سره چې تاسو لرئ او زه یو خادم و مزدور د مؤمنانو مسلمانانو
الله جل وعلا دې تا ورته د ام المؤمنین عائشې رضی الله عنها په صف کې په ورځ د قیامت راپورته کړي. آمین. د موږ چې څومره خویندې دي، د مؤمنانو میندې، د خپلو خادمانو میندې خویندې مو دي، د ملګرو دوستانو میندې خویندې مو دي. اله العالمین دې ټولې په ورځ د قیامت له عائشې ام المؤمنین له فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه علیها د دوی په صف کې دی الله په ورځ د قیامت حشر وکړي، له دوی سره دی الله راپورته کړي. هر هغه خور او هر هغه مور سي رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم د صحابه و د دفاع د امهات المؤمنین و د دفاع فکر و سوچ ورسره. نو دا لوی ایمان ده، دا لوی دولت ده، لوی ایمان و لوی دولت، لوی ایمان و لوی دولت ده. دا د موږ با عمر جان که تاسو خیال کړی دا د موږ میندې و پلرونه دا اوس زمانه نه درته ښیم، د دوی زمانه درته ښیم. دا دومره عجیبه خلق اوسي، ډېر د عزت ژوندونه د خلقو تیر کړل. الله به د عزت معامله ورسره کوي، د عزت معامله به الله ورسره کوي په ورځ د قیامت. دا نن زمانه خو داسې ده، یو ورځ یو چا راته وویل وایي قاري صاحب د ما اولاد ډېر بد اخلاقه ده، د ما احترام نه کوي، د مور احترام نه کوي. بیا یې زه مېلمه شومه، سورې مېلمه شومه چې ومې کتل دا کوم مجلس چې موږ ورننوځو نور مېلمانه هم دي، نور بچیان هم ناست نو یو هندي فلم ورته چالو و، ډرامه دغه نه دي دا جنګونه او دغه بلاوې. نو زه چې ورغلم هله زر کوه هله زر کوه بندي کړو. ما خو ولیدل نو ځکه په داسې ځای کې د سړي د سترګو هر کونج کار کوي نه، چې دې خواته څه دې خواته څه. او بیا وروسته چې مجلس خلاص ورته ومې ویل ما نو دغه بچیان دي وایي هو دا بچیان مې دي. مالدازه چې راتلم ځوانانو څه شی مو کتل، وایي والا قاري صاحب یو داسې نوی شی راغلی ده، داسې نوی شی، دا صفت چې راته شروع کوم خدای مو غر که داسې نیج روز دلته زم شروع در سره وکړم چې چالو کړه اله چې دونه صفت یې کوي. ته مې پلار ته ورته وایم پلار جانه چې اوس دلته د قرآن تفسیر درته چالو وایي، ترجمه د قرآن وایي، سیرت وایي، د علماو چینلونه وایي، بیا به دا بچیانو لږ بې حیا درنه کوله. نو نن زمانه کې نن داسې وخت راغلی ده موږ بچیانو ته دومره ناز ورکوو چې هغه ناز یې بیا د موږ د بې احترامي سبب جوړیږي. همداسې ده. نو تاسې نن زمانه له بچیانو سره په یو مجلس کې فلم ګوري، ډرامه ګوري، د هندوانو، د ترکیانو، د انګریزانو، هغه به سبب یې د تا څه احترام وپېژني. بلکل همداسې. دا کور نه ده، دا اوله زانګو د بچي دپاره ده. اول به د خپل کور د بچیانو دپاره اسلامي ماحول جوړی. بلکل اسلامي ماحول. د ما خلور ډېره وړه ده عمر جانه، ډېره وړه ده، تا لیدلې ده غالبا. کله کله زه په دې دا پروچۍ نه ده دا چې څوک دغه وکړي پرنجۍ وکړي نو هغه خو څوک نه وي، تنها ناست یم له ځانه سره الحمدلله ویمه. د دې په کوم ځای کې راپام سي حبیب مال وایي دا الحمدلله دې ولې ونه ویل؟ په خدای قسم الله اکبر 4 کاله عمر یې ده. دا د دې لپاره نه درته وایم چې اوس بله پسې جوړه نه کړي، دا د دې لپاره درته وایم چې دا د بچیانو خپل کور له ابتدا نه اسلامي ماحول ورته جوړ کړي، اسلامي ماحول ورته جوړ کړي. ما ډېر وخت په مسافرۍ کې په خارج کې تیر کړی عمر جان. دا شیان په کور کې نه لرو چې دا ټلویزیون ده، دا څه شی ده، دا نه لرو الحمدلله د خدای په فضل سره. نو دغه ټولو بچیانو دا ورونو ته وایم، دا د ما انزولو ته وایم. نن زمانه کې خو داسې ناز ورکوي چې بچی څونه په خبرو پوه سي به یې دغه دونه لوی جوال ورکړی که خو پوخې پې جوړ کړی وي. ټلیفونان وي، قیسې وي، یو ځای بل ځای، ماشومانو ته لورانو ته وغیره. یا دا ظلم، دا ناز نه ده، دا ظلم ده له بچو سره. دا خیبر پښتونخوا کې که د تاسو په یاد وي یو بچی راولاړ سوی پلار یې په پوبجي ګیم ویستلی و، یاد مو دي؟
تیر کالو اکبر صاحب نه اکبر صاحب رب دې سر لوړی کړه دا دې اوس په موږ پسې وخندل او که د خلقو خندا ته زړه سوی و که تاسو خیال کړی وي نو تاسې بچي ته موبایل اخلي انټرنیټ ورته فعاله کوي او بیا هغه پوبجي ګیم ورسره کوي ورزده کوي یو ځای بل ځای تیلیږي او بیا هغه درته راولاړ سي نو په پوبجي ګیم کې خو څه شی کوي اله ماته وینه راکړه وینه مې کمه سوه ویې وځله مړې کړم څه یې راباندې وکړل نو په هغه کې خو بل شی نسته که نه بالکل همداسې د ښکاري دې په یو ورځې په ما دومره ټوکه کړې ده په خدای قسم چې درته ویې کړم حیران به پاته سي دومره ټوکه یې راباندې کړې یو چیرې لاړلم یو ځوان بل ځوان ته چیغې وویل اله مړ شومه اله وینه راکړه زه اوس ورغلم ورې دروازه ورته ټکوم چې وی غرق سي څه بلا ووهلې دی په دغه باندې لګیا ده په دغه وایي اله وینه راک اخیر کیسې ورته وکولې چې د تاغه مور د تاغه پلار د تاغه خاندان او څه شی پوسم مالغضب دی خدای درته ونسي دا اوس څه قیصه وایي قاري صاحب دا خو ګیم ده په ګیم کې مې وینه کمه سي بیا بل څوک راسي وینه راکي بیا مال اوس نو بیا دغسې بچی به بیا تا ته سې رالوسي بیا به دې پېژني بیا به دې پلار په سترګه درته ګوري بالکل نه د موږ په افغانستان کې ابل کال غالبا تاسې له ما سره نه اوس د فیسبوک په زمانه کې د ما لایفونو خپرونې وې د قرآن کریم درسونه مو په جلال آباد کې یو ماشوم راولاړ سوی و خپله خورې حلاله کړې وه سر یې ځینې پرې کړی و په جلال آباد کې که تاسو خیال کړی وي بیا چې کله معلومات کړی وي دغه پلار و مور د درې مورچل ډرامه د دې ماشومانو په مخ کې کتله بالکل الله اکبر درې مورچل یې ورته ویل که څه شی ورته ویل دا نوم یې د ما اوس هم زده ده ترکي هغه وه و یو ترکي وه نو ماشوم بچی راولاړ سوی و نو بیا یې خپله خورې حلاله کړې وه وژلې وه ماشوم راولاړ سوی ماشوم انجلي نو دوی خو هلته ورته کتلې نو په ساتري کې چاړو راخیستلې د دغې په غاړه یې ورته تېره کړې ده نه بالکل دا حقیقت د ښایست قاري صاحب تا په خبره دغه ډاکټر ته ویلي و چې دا خو تا ترجمه کولې چې داسې کارونه دې پې وکړل ډاکټر دغه ترجمه کولې که نه نو خبره داسې ده افغان صاحب د اولاد تربیه ډیره مهمه ده یو بعضې انسانان وایي یا الله ما ته نکاح راکړي دې ته خوشحاله وي بعضې انسانان وایي یا الله ما ته اولاد راکړي دې ته خوشحاله وي یا انما اموالکم و اولادکم فتنه بشک اولاد تعالی جل وعلا فتنه ویلی ده که کله وخت کې د اسلامي تربیت ورکړل او خپل کور دی د اسلام ځانګور ته جوړ کړل اسلامي ماحول ورته جوړ کړل بیا فتنه نه ده بیا نعمت ده او خو که کله دی بیا خوشې کړل تربیت یې کډه درنه وکړله بیا فتنه ده د تا دپاره بیا څه شی ده بیا فتنه ده نو الله جل وعلا دې موږ تاسو ټول له داسې اولادونو نه وساتي چې هغه فتنه سي امین او بیا افغان صاحب محترم تاسو خو مسیران یاسته احمدزی صاحب هم بوډا ده وی دغه د څه ورته وایي یعنې عمر یې زیاته عمر یې زیاته ده و دا بوډا خبره یې څه سره به سال ویښتې مې دومره زیات نه یم انشاءالله بس یو 3 کاله دې پاتې دی ته دې ویستو یې افغان صاحب خو تیر سوی ده تر شنه و زرغونه اوښتلی ده نه بالکل او عمر جان هم ورنږدې ده خبره مې داسې کوله خبره هغه اصلي هدف مې رانه یې روسیار احمدزی صاحب داسې خطرناک سړی داسې خطرناک سړی بچو تربیه کې داسې خطرناک سړی د خپل همزولو ته وایم نه خبره رانه لاړه ده ډېره مهمه خبره او خیر خو دا ځوانانو ته وایم هغه بېرته به خپلې خبرې ته راوګرځو تربیت د ماشومانو ډېر مهم ده تربیت د ماشومانو ډېر مهم ده ډېر 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 زیات مهم ده بشک بیا د مور دپاره اوس ګوريه عمر الفاروق رضی الله عنه عثمان و علي حسن و حسین دا په پانتونونو کې نو رالوی سوي دا د مور په غېږه کې رالوی سوي
تاسو په اسلام کې وګورئ امام ابو حنیفه و امام شافعي و امام مالک و امام احمد ابن حنبل امام ثوري اوزاعي حسن البصري مجاهد دا ټول امامان دي لوی علما دي داسې پسې راځه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ابن القیم ابن کثیر ابو یوسف و محمد دا دی میندې درلودلې څه شی درلوده میندې دا خپل بچي زه په ټوله دنیا کې اسلامي نړۍ چې د کوم امام په روایت باندې نن موږ تاسو قرآن وایو دا حفص ابن سلیمان نومیږي دا موږ تاسو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دا دی حفص ابن سلیمان روایت ده دغه حفص ابن سلیمان د څلورو کلو خپلې مور ته پاته سو پلار یې وفات سو الله اکبر دا څلور کلن ماشوم د ټولې اسلامي نړۍ امام الله جوړ کړل د قرآن په روایت کې بېشک مور یې تربیت ورکړل د موږ د قرائت له امام سره نکاح وکړله چې هغه به د امام ابو حنیفه صاحب استاد هم ده له عاصم ابن ابي النجود رحمه الله عاصم دا د قرائت امام ده او حفص ابن سلیمان دا د موږ د روایت امام ده نو دغه امام سره د مور نکاح د څه شي دغه بچي د پاره سي د ما دا بچي الله جل وعلا د دین خادم جوړ الله داسې زي تورسول او الى يوم القيامه بدي د نوم وي د مؤمنانو په خلو باندې او بیا د هغه انسانانو سره قرآن سره آشنا وي دغه انسانانو په خلو باندې د نوم وي الله اکبر څومره لوی اجر اوس ګوره دغه خویندو ته وایم دغه میندو ته وایم تاسو له ځانه داسې مور مه جوړوئ چې تاسو وایئ چې والا پلانی داسې انسان و پلانی انسان همدغسې مور درلودله لکه تاسې نن زنانه یې ښځه یې تو باید بچانو نن د امیر المؤمنین په اسلام کې چې څومره خلفاء عمرا راغلي دي تاریخ یې جوړ کړی ده هغو میندې درلودلې دا د نن زمانې زنانه نه دي عمر جان دا د نن زمانې دا ځوانانو ته وایم دا په تاسو په یو بل شي باندې مه ډاروئ بس فقط په جیب کې یوه هغه غټه کوخۍ نه ده هغه ډېرې پښې چې لري دا په جیب کې ورته ګرځوئ او داسې منډې به درنه وهي دا به بیا موږ ته دغه زنانه به بیا موږ ته د تاریخ بیا داسې اتلان راکوي چې هغه به همداسې اتلان خو هغو میندو امت ته ورکول یوه صحابیه ده په احد په سیرت کې به درته راسي احد میدان ته لاړ خبره ورسېده مدینې ته چې نبي علیه السلام شهید سو نو داسې لاړله احد میدان ته لاړله یو چا ورته وویل وایي پلار دې شهید سو وایي رسول الله ژوندی ده وایي هو وایي رسول الله ژوندی ده نو هغه ورته وایي چې ما ته معلومات نشته داسې بعضې خبرې راځي نو بل ځای د زوی ورته وویلی سو بل ځای د ورور ورته وویلی سو بل ځای د پلار ورته وویلی سو بل ځای د خاون ورته وویلی سو نو دا د خاون چې ورته وویلی سو لیک کېنستله ځکه د خاون قدر بیبي ته معلومیږي نه نو له هغه بعد بیرته وایي راجګه سوه چې زم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څه مخکې لاړله نو خبرې ترلاسه کړل چې نبي علیه الصلاة والسلام ژوندی ده او شهید سوی نه ده نو بیا چې نبي علیه السلام ته چې الحمدلله یا رسول الله چې ته ژوندی یې الله جل وعلا به هر څه اسانه کړي موږ ته یعنې داسې اتلانې به بیانو بچانو موږ ته اسلام مبارک دین را رسولی دی موږ ته راسه موږ ته راسه دا ملګری څوک ده دغه یو سی په نمبرو کې ده دا بیچاره خو نیکمل مهرباني نیکمل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قاری صاحب تاسو ته او تاسو سره چې دا لایف کې ملګري دي کوم کسان چې موږ لاندې اوري او ګوریم تاسو ټولو ته احترامات زه د فرانسه کې ژوند کوم او یو تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې هم داسې تقریبا ما ډېر کوشش وکړی تاسو لایف ته زه راشم خو متاسفانه نه ما سره ډېر ټیم و کمنټونه مې زیات وکول موافقه نه شوم
عماد یو دوه پوښتنې مې درلودلې، هغه دا وې چې قاري صاحب اول زه تاسو ته ډېر احترام لرم او خدایم دین او آخرت کې همداسې ځلان لره تاسو ټولو ملګرو سره، دا یې موږ افتخار دی، د اسلام افتخار ده. عماد یوه پوښتنه مې دا د عماد قاري صاحب لور ده، تقریبا 9 کلنه شوه او الحمدلله دلته دینی درس هم وایي، آنلاین استاز د کابل نه استازه لري او الحمدلله ښه تکړه شوې ده، قاعده یې خلاصه کړله، اوس قرآن شریف وایي. نو با وجود د دې چې کفري ملک کې زه ژوند کوم، لیکن اولادونه مې الحمدلله ټول د قرآن او د دیني هغه نه درسونه شاته نه دي پاتې. او موږ دلته دا اوس 9 دقیقه مې یوه بجه ده، خو زه خاصې تاسو دپاره ناست وم، 4 بجې بېرته کار ته ځم. نو دغه مطلب مې دا و چې د ما غټه لور چې ده 9 کلنه ده، خو د کابل ډاکټرانو د هندوستان ډاکټرانو ټول نتایجونه ما ولیږل، دا په دغه پزه کې غږیږي. او دلته چې دا د فرانسې ژبه ده، دا ډېره سخته ژبه ده. ما نوم نیکمل ده، نیکمل +1 ما چې نوشته کړي، زه چینل لرم فرانسوي درس ورکوم، هغه په پښتو، په انګلیش او په دري ژبانې 4 ژبې ټول کلیپونه ما یو ځای دي. نو ځکه ما نوم تخلص مې نیکمل ده، فیملی نوم مې. دغه ډاکټرانو چې معاینات کوي ټول وایي صحیح دي، او د انډیا نه کوم نتایج چې راغلل هغه مې ویلي صحیح ده. د کابل کې هم ډاکټران وو، غټ غټ ډاکټران وو، د پیسو یو په دنیا کې الحمدلله یو تیاره نه لرم، نور هر څه شی ما سره شته. لیکن ډېره تداوي مې هم وکوله، فامیلي ډاکټر هم لرم، په پاریس ته په ډېرو ځایو کې مې وګرځوله، خو د دې د دماغي د په پزه کې چې غږیږي ذهن یې وړوکی پاتې شوی، یعنې خپله 9 کلنه ده، لیکن د دې د خوی خواص خاصیت یې داسې ده لکه د 4 کلن یا 5 کلن ماشومه چې در سره غږیږي، قد یې جګ شوی، لیکن ذهن چې ده دا ډېر کمزوری ده. لکه اوس چې نوي خبرې زده کوي، 2 کرته 3 کرته ورته که خبر تکرار نه کړي ذهن کې نه کېږي. ما که دغه یو مهرباني وکوئ چې داسې چل وکړي د زړه سره، یو 2 ډبرې به راواخلئ، 2 ډبرې پاکې ډبرې، او په دې باندې یو څو آیاتونه دي، هغه غالبا ما په یو دم کې ښودلي دي. یو په 14مه سپاره سورة طه کې دا ځای ربي زدني علما، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دعا ده چې رب ورته ویلي و چې دا دعا کوه. رب جل وعلا په قرآن کې ورته ویلو چې ای د ما پیغمبره دا دعا کوه. دا د حافظې د قوي کېدا دپاره او د ژبې دپاره ډېر مهم یو ده. او بل د موسی علیه السلام دعا ده، موسی علیه السلام سورة مريم، غم سورة الطه هذا إن شاء الله، أو سورة الطه هذا موسی علیه السلام دعا ده، دام ډیر مهمه دعا ده، ډیر مهمه دعا ده. نو بیا کله وخت کې د بچي ژبه مو داسې نیسي، د بچي ژبه مو داسې په یو کالي سره داسې رانیسي، داسې چې خویږي نه، ودې لیدلې داسې بالکل داسې ژبه مو داسې ونیدله، بیا دا یوه ډبره لاندې کړي، بله ډبره ورباندې برسېره کړي. دا د ډبرې کوم شرعي حیثیت نشته، دا تجربه زه در سره شریکوم. نه کومه تجربه چې په ژوند کې وي نو چا کړي وي او هغې نتیجه ورکړي وي، دا د شریعت خلاف نه وي. ښه دا دم خو شرعي دم د قرآني ده، خو لیکن دا تجربه داسې بعضې نورې تجربې هم شته، ما په بعضې ویډیوګانو کې ښودلي هم دي. نو هغه 2 ډبرې د دې ماشومې په ژبه باندې تر څو چې مو وس کېږي داسې نه وي درنه تېرې نه کړي، نه نو په هغه ژبه باندې له دواړو طرفونو د ژبې داسې نیسي او دا ژبه باندې داسې موښیه تر یو څو ورځو پورې دغه دعاګانې مرته کوي او په دغه شکل باندې دا تکرار هم کړي. او که کله وخت کې د یو بل دم دغه دم ما په دې ټیک ټاک ویډیوګانو کې ښودلی ده، په یوټیوب پاڼه کې غالبا شته، هغه دم هم ډیر ضروري دم ده.
هغه د دم په وخت کې له دوی سره تاسو باید قصدن یو 15 دقیقې خبرې وکړئ، خو تر 15 دقیقو پورې تاسو د دوی ژبه د پزه بندوي، دا پزه بندوي په دغه ځای کې چې تر څو دوی ته تکلیف پیدا شي او دوی خبرې ونه کړي په پزه کې. دغه پزه نه، دغه یو قسمه کالیس ورباندې جوړندوي داسې چنګک راځي. بالکل بالکل. هغه په دې ځای کې دلته داسې وربدوي، کله چې دلته پزه بده سوه نو د دې هغه حروفونه هلته ژبې ته رانقل کېږي. کله چې ژبې ته رانقل سول نو په دې تجربې سره به انشاءالله د دوی په دې ژبه کې او په خبرو کې ډېره اسانتیا پیدا شي. صحیح ده؟ په بخښنې خدای دې عزتمند کړي. آیت شریف د آیتونه آیات شریف خو په سورة الطه کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري دا خو نه دغه خو د بل مخکینی آیات د دعا د نبی علیه السلام خو رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دا تکرار وایاست، ډېرې ورباندې وایاست، خپله یې وایاست، په دوی باندې یې وایاست. او بیا د سورة الطه په آخري آیاتونو کې، آخري خو نه دي، په آخري صفحې نه یو صفحه مخکې ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. نو ربي زدني علما دا مازي دعا نه ده، وقل الله ورته وایي رسول الله ته چې ای دې ما پیغمبره وایه ربي ای رب دې ما زدني علما، ما ته علم او علم کې زیاتوالی پوهه را نصیب کړي. دا ډېره د حافظې دپاره او د دې ترڅنګ یو 3 نومونه دي اسماء الحسنى، په دې کې ډېرو لویه ګټه ده. ځکه الله جل وعلا وایي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. یا قوي یا عزیز، یا قوي یا عزیز، تاسې څومره مو ویل نو ورباندې وایاست، ښه دوی ته مو وایاست، تاسې مو وایاست او تاسې مو ورباندې وایاست. صحیح ده محترم نیکمل صاحب؟ نیکمل صاحب ډیره مننه قاري صاحب، خدای دې ګل او ګلزار لاره خیر وسه. زه به دا کار وکړم، خو ما د بعضو د خلکو د البته زه عقیده نه لرم په دې د خلکو په خبرونه، داسې د خلکو چا راته وویلې چې که کوم ښه ملا سره وغږېږي چې په دې نه جنیات نه یې ناست، نو خپله زه تجربه هم نه لرم او عقیده هم نه لرم چې داسې مسأله نشته. داسې ماشومان وي کله کله، ما خپله بچی ده الحمدلله، هغه هم تقریبا د 8 کلو ده، نو هغوی هم دا تکلیف درلودل، خو اوس الحمدلله نشته د خدای په فضل سره. دا د زړه د اطمینان دپاره دا خبره درته کوم، چونکې هغه هم دغه بعضې شیان ما خپله له هغې بچي سره هم کړي دي، خو اوس ښه ده الحمدلله ثم الحمدلله. نو انشاءالله تاسو یې تجربه کړي، امید سه الله جل وعلا تعالی دې عاجلا غیر عاجل شفا ورنصیب کړي. خدای دې عزت وکړه. دا کم دوستان چې در سره ناست دي خدای دې دوی ته اجرونه ورکړي. خالد 2 پوښتنې لرم، هغه د یو دا د قاري صاحب چې حضرت ابو حنیفه دا په قوم چې شی و، په قوم نه اصل دی تاجک و د کابل ده، او بیا د ده پلار د ده نیکه عراق ته کډه کړې ده، او پلار د ده بیا په عراق کې پیدا شوی ده، امام صاحب خپله په عراق کې پیدا شوی ده، لیکن اصل دی څه ده، اصل زباني او خانداني دی کابل د تاجک ده. ښه اوس داسې کوم ما دې نه ډېر تحقیق وکړو، اما داسې سند پیدا نه شو چې ثابت کړي چې په دغه ځای کې پیدا شوی یا په دغه کتاب کې دقیق سته. دا په سیر اعلام النبلا کې سته، په ډېر د تاریخ په کتابونو کې هم سته. سیر اعلام النبلا کې امام ذهبي رحمه الله، دا دغه کتاب نه ده دې کتاب کې، نو دا خو ډېر لوی کتابونه دي، ښه سته په کتابونو کې سته، په بعضې نورو کتابونو کې هم سته، په دې کتاب کې هم سته الاصابه فی تمییز الصحابه. خپله د امام صاحب په مناقبو باندې ډېر کتابونه لیکلی سوي دي. هر امام په اړه هر امام خپل مناقب لري. اهل سنت والجماعت الحمدلله ډېر امامان لري. بیا دا مشهوره 4 مذاهبو خاوندان چې دي، دا خو بیا هر یو خپل مناقب سیرت ډېر زیات لري. نو د امام صاحب دغه خبره چې ده، امام ذهبي رحمه الله
او داسې نورو امامانو خپلو کتابونو کې راوړي دي لکه ابن حجر رحمه الله، امام ابن حجر العسقلاني رحمه الله په الاصابه في تمییز الصحابه په دې کې راوړي ده. داسې نور تاریخونو امام ابن کثیر رحمه الله دې راوړي دي، په ډېرو کتابونو کې راځي ده. قاری صاحب ډیره مننه. یوه پوښتنه البته دا موږ د 10 دوستانو پوښتنه ده خو زه په نمایندګي کوم. هغه دا ده موږ که چیرې په فرانسه کې یا په اروپا کې فرانسه کې کور واخلو نو دغه کور اخیستلو خو یو دا موضوع ده چې د کور قیمت ده مثلا په 1.5 لک یورو. دا غالبا ما دا د عمر جان اکاونټ ته ورنیو زه دا ویډیو دا ما په تفصیل سره جواب کړی ده. هلته تاسو وګورئ ان شاء الله تکلیف به نه وي درته. اوس که بیا جوابوم وخت هم نیسي او زه هم ستړی سوی یم. دا ما جواب کړی ده، په تفصیل سره مې جواب کړی ده. عمر جان ده د موږ چې کوم خادمان دي د هغوی اکاونټونو کې وګوره دا په تفصیل سره جواب سوی ده. صحیح ده؟ بالکل بالکل. زه عمر صاحب دا د فالو مې کو تاسو نه ډیره مننه. بس وایم خدایم ګل او ګلزار لره امام مشکل حل شو. ډیره مننه. خدای په امان. الله دې تاسو ټولو مشکلات حل کړي. رب مو د ټولو لیدونکو مؤمنانو مسلمانانو مشکلات مو رب حل کړه. خدای جل وعلا مو مشکلات وساته، دنیا او د آخرت له مشکلاتو مو رب وساته. نو ښه زه خو ماتې ډېر ستړی سوی یم، خبرې مې ولاکه په وس کې کېږي. ښه جزاک الله خالي صاحب. هغه یو ملګري په شخصي کې مې پوښتنه درلېږلې وه نو هغه ډېر په تکلیف کړی مر وخت علي حسن. راته ووایه زر یې راته ووایه هلسې اوس یې درته جواب علي صاحب مهرباني. ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. دوی درته رالېږلې وه؟ و قاري صاحب. ښه وایه. قاري صاحب محترم، زما لږې کور کې مشکلات راغلي دي. عمر جان ته مې شخصي کې میسیجان کړي دي، که د هغې پوښتنه دې شخصي کې راکړه ډېره مهرباني به وي. په سترګو ګورئ تاسې په شخصي کې چې میسیج رالېږئ د اډمینان غریبانان ایمان ته راولېږي هغسې زه وګورم هغه یو میسیج یا 15 دقیقې وي یا 6 دقیقې وي. ښه نو 6 دقیقې چې زه یو میسیج ته وخت ورکوم نو 6 دقیقې خو له ما خو بیا جواب هم غواړي که نه؟ بالکل قاري بالکل. نو دا سوې 12 دقیقې. 12 دقیقې نو زه به د ورځې په ساعت کې څو جوابه وکړم؟ 4 جوابه یا 15. نو تاسو خبر یاست چې څونه میسیجان راځي؟ موبایل می بند کړی وي لډاره چې دا څنګه یې ډنګ سي غوږ ورباندې واچوم چې ولا را شروع سولې. ښه صحیح ده. لډاره خپل فیسبوک پاڼې ته نسم ورننوتلی ځکه چې هلته وګوري چې قاري صاحب آنلاین څو قصه خرابه سي. اوس خبره ده چې تاسو کله د موږ اډمینانو ته میسیج کوئ مختصر قربانه که موسم هغه خپل مسأله مو په ډېرو مختصرو زه پوهېږم د خدای په فضل سره یعنې داسې نه ده چې اوس ته له سر او تر پایه راته تشریح کې بلکې زه داسې مسایل کله راغلي وي چې تاسو یو اړخ ووایئ چې زه 4 اړخه له ځانه په جواب کې در سره ورملګري کړم چې که داسې مسله وي داسې بسې که داسې وي داسې بسې نه. نو تاسو کوشش هلته داسې کوئ چې هغه اختصار مو په پوښتنه کې کوئ او دا بعضې ملګري وي داسې قصدن هم جواب نه ورکوم. دا بعضې بیا میسیجان راولېږي یا یې اډمینان راته راولېږي یو ساعت خو د دغه پیرې نه ختمېږي او غرق نه سي لکه داسې اوس هلته ناست وي او ته به اوس نور څه به یې پسې نه وایم. نو هغه پوښتنه چې رالیږي دغه مسأله مې ده په دغه مشکل کې راګیر یم دا مسأله راته پیښه سوې ده د دې جواب. بیا دا بعضې بیا داسې ظالمان وي چې په دې پوه شو چې د قاري صاحب لخوا خو میسیج راغی 10 میسیجان نور درته پسې راکوي. زه خو قاري صاحب ځکه نمبر نه ورکوم 10 میسیجان پسې نور درته راکوي. بیا اخیر کې چې بیا مې جواب هم پسې ورنه کې بیا په اخیر کې دا بعضې خو یو کنځل هم پسې درته وکړي یو کنځل هم پسې درته وکړي. دی الله بندګانو دا پوښتنه هلته چې کوي لږ مختصره کوي. تا پوښتنه ما ته راغلې وه عمر جان راته رالیږلې وه الله دې اجر ورکړي خو ما چې ولید د الله بندن هغه پوښتنې وې که تاریخي قصې وې؟ قاري صاحب محترم بس والله چې ډېر سخت بیخي په ذهن هم ډېر بوج ده
نو د دې وجې او بل قاري صاحب محترم یو پوښتنه مې کوله یعنی یوه دلته هم کوې هغه په هغه کې دا د قاري صاحب زه مونځ کوم نو زه چې سبحان ربي الاعلی ته لاړ شم نو هغې نه بعد پکې د الله نومونه اخلم یا غفور یا رحیم نو دا جایز دی که نه دا ګوري د الله جل وعلا نومونه په دعا کې تاسو کولی سئ مثلا چې سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى مو پر کړل نو بیا اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى بیا دې کې وایي سي یا غفور الله یا رحیم الله په دعا کې بالکل ویلی سي کوم حرج نشته فقط یوازې نومونه د الله جل وعلا دعا سي ورسره وي دا سجده د دعا ځای اما فقط یوازې یا غفور یا غفور یا غفور یا فلان نو دا په احادیثو کې له نبي علیه الصلاة والسلام نه ثابت نه دي خو چې دعا ورسره وي د دعا ترڅنګ په نومونو باندې توسل الله جل وعلا ته د الله په نومونو دا هغه بهترینو وسیلو نه او واسطو نه یوه واسطه ده سمه ده قاري صاحب ډېره مننه په الله ګران شي الله هم قدر کړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ښه ابو عبیده صاحب ویښ یې که بیده ماشاءالله داسې ویښ درته ناست یم الله مو سر لوړي کړه الله مو سر لوړي کړه قدرمن سي تاسو هغه بچی څنګه ده اوس قاري صاحب اختر به هم قسم په خدای په هسپتال کې تېر کړی په بینډیو باندې د ده مشکل څه شی دی د بچي دی اله العالمین د عاجله شفا ورنصیب کړي یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام دغه یو پښتورګی هغه سره مخ له ختم سوی دی پیل سوی دی اوس یې دوم پښتورګی دی هغه هم ورسره مخ سوی نو اوس د لږ شپو ټیم یې راکړی دی د دوم اپریشن اوس ناکامه سو اوس یې د درېیم اپریشن دپاره 10 ورځې وخت یې راکړی تقریبا یوه میاشت په هسپتال کې تېر نو بل نه پیدا کېږي نه دا ګرده نه ده ګرده خو دوم چېرته پیدا کېږي دا دومه ګرده نه پیدا کېږي دا یوه ګرده یې مخ له بلکل ختمه اوس هغه دوم هم ورسره لږ سوی دی یوه خو به پیدا کېږي چې به دغه دواړه لرې کړي ځینې او بله ګرده ورته واچوي نه چې دا یوه ګرده ځینې وکاږي خو بیا نیم سو که نه بیا مطلب کم د دوی خوراک دغه دی هغه بیا نشي کولی اوس ډاکټران وایي چې یاره دغه دومه ګرده یې خرابه نشي ورسره یوه خو دیګر سره ځینې وباسي هېڅ مشکل نشته اوس هغه دومه ګرده چې کومه ده هغه هم ورسره په مشکل دی دې وجې باندې ډریپان ستنې په کوم ځای کې په کوم ځای کې په پاکستان کې او پنډۍ لمبېولې ها پاکستان کې ښه ډاکټران شته ډېر ښه ډاکټران شته کراچۍ کې هم داخله کړی تقریبا لږ شپې مالت داخله کړی د هغه ځای څه جواب راکړی پنډۍ لیبوس نو بیا هم پنډۍ له راوړې او 6 شپې کېږي هغه په پنډۍ کې و اوس هم په هسپتال کې نو اوس لږ شپه وخت یې راکړی دی نو دا لږ شپه وخت د دا بله ګردې دغه یې ګوري معاینه یې وکړي الله جل وعلا دې عاجله شفا ورنصیب کړي امین الله جل وعلا مو له تکلیفونو وساتي یو ملګري لیکلي وایي په هرات کې سته نو هرات کې الله پاک دې ټول مسلمانان له فقره وساتي الله دې ټول مسلمانان له مشکلاتو وساتي عمر جان فی امان الله په لوی الله جل وعلا مسپارم الله مو حافظ و ناصر الله دې عزت وکړي ښه وخت ولري الله دې وعلیکم السلام